د تاسو جنگ د ازادۍ دپاره دی، د فریډم دپاره دی، او په اوسنیو شرایطو کې تاسو خپله ازادي د پیسو په واسطه اخیستی شئ. پس اولویت پیسې نه دي، اولویت ازادي ده. کله چې موږ نه اولویتونه د یاده وځي، بیا موږ ګیر پاتې کیږو د غلام په شکل. ته یو سرمایهداره ګوري په میلیونهاو ډالر لري، ولې د خپل ژوند نه راضي نه دی، تشناب ته د تګ وخت نه لري. پس ته خو اوس په میلیونهاو ډالر جوړ کړي، اما خپله ازادي دې د لاسه ورکړي. زه یو ځوان لرم چې د پیسو دپاره کار کوي، 40 ساعته لګیا دی، پیسو کې درګیر دی، پیسې پیدا کړي، اما نور خوشحاله نه دی. ولې؟ چې دوی خلکو خپل اولویت د لاسه ورکړی. د ټولو نه د مخه یو شی باید زه تاسو ته وایم چې په نړۍ کې تاسو که چېرته ټول پیسه داره خلک وګورئ، د هغو 63% سلف میډ یا په خپله پیسه داره دي. معنی دا ده چې دوی دا خلک دي یا داسې خلک دي چې غریب پیدا شوي وه، اما اوس میلیونران او بیلیونران دي. نو لومړی شی د خپلو مغزو نه لرې کوي چې یاره هغه خلک چې پیسه داره شوي دي، د دوی پلار میلیونر و، دو ته موقع مساعده وه نه. جک ما، بیل گیټس، ایلن ماسک، مارک زاکربرګ، د سلف میډ میلیونران او بیلیونران دي. یعنی هغه خلک دي چې یو ډیره غریبه کورنۍ درلوده، په خپله راپورته شوي، مبارزه یې کړې ده او په ژوند کې مخته لاړ دي. پس دوی په داسې څه پوهېدل چې بیلیونران شوه، په داسې حالت کې چې زه د یو غریبې کورنۍ فرد یم، ولې نشم کوی خپل 3 وخته ډوډۍ په اسانۍ سره لاسته راوړم. د نړۍ 63% خلک په خپل ځواک پیسه داره شوي، په داسې حالت کې چې د غریبې کورنۍ خلک وه. د دوی راز چې شی دی او د دوی توپیر چې شی دی زموږ ترمنځ. لومړنۍ خبره دا ده چې معمولا غریب خلک پیسو پسې منډې وایي، او هغه خلک چې غواړي پیسه داره شي، دوی پیسو پسې منډې نه وایي. زما او د یو بل فرد ترمنځ کیدای شي توپیر دی چې یو نفر کیدای شي یوټیوب جوړ کړي د دې دپاره چې پیسې ترې لاسته راوړي. هغه انسان چې په دې نیت یوټیوب جوړ کړی چې دا پیسې لاسته راوړي، هغه هېڅکله ترې پیسې لاسته نشي راوړی او هېڅکله نشي پیسه داره کیدی. زما نیت ښایي چې شاید زه څه غواړم. زما نیت دا دی چې په ټولنه کې یو مشکل له منځه یوسم، پیسې خپله ماته راځي. پس که تاسو پیسو پسې منډې ووهئ، پیسې درنه تښتي. که چیرته تاسو د ستونزې حلولو پسې منډې ووهئ، کوشش وکړئ چې یو ځای کې ستونزه حل کړئ، پیسې په خپله تاسو ته راځي. زه خلک لرم، مشهوره خلک، کامرا، پروډکشن، هر څه لري. کوشش یې دا دی چې مشهوره شي. آج څومره لوکس ویډیو جوړوي، نه مشهوره کیږي، چون د هغوی هدف ځان ته دی. زه داسې خلک لرم چې یو غریب سړی دی، په یو سړک باندې غورځېدلی دی، یو ډایلوګ وایي، تر ټولو ډېر مشهوره کیږي، چون د هغه ډایلوګ کې ظاهرا به مسخره وي، خو د هغه ډایلوګ کې پروت یو غم دی چې هر څوک یې په خپل ځان کې ویني. ولې زما خلک خبرې اوري؟ چون تر ډېره حده پورې موخه دا نه ده چې زه کینم ځان مشهوره کړم یا ځان سارسور کړم، ودرېږه دلته رانه اشتباه ونه شي، ودرېږه دا لغت ونه وایم، ودرېږه دا خبره ونه کړم. زه وایم بې غیرته یې، بې غیرته یې. زه وایم شرم نه لرئ، شرم نه لرئ. او دا هغه څه دي چې سره د دې چې کومنټونو کې به ماته یو ځوان کنځلې کوي، اما کوم ځوان چې ماته کنځلې کوي، سهار چې راجګېږي بیا په ذهن کې دا خبره وي چې ډاکټر ولې که مونځ نه کوي، وشرمېږه، یاره راځه ویې کړو. 2-3 کنځلې کوي اما مونځ کوي. پس تاسو پیسو پسې مه ګرځئ، پیسو پسې منډې مه وهئ، ستونزه حل کړئ. زه د انسټاګرام یو ډېره جالبه کیسه درته کوم. انسټاګرام د یو ځوان د خوا جوړیږي، پخوا یې بل نوم و، او دی په دې کار کوي. وروسته دی چې کار کوي، خلک ګوري، په ځانګړي ډول مارک زاکربرګ د میټا کمپنۍ ګوري چې د سړي یوه ستونزه حل کړې. رښتیا هم مختلف اپلیکیشن شته چې په هغې کې د ته عکس ښکلی کولی شي، ولې داسې اپلیکیشن نشته چې په هغې کې د ام عکس ښکلی کړي، ام یې پوسټ کړي. ډېری خلک غواړي چې خپل عکس ایډیټ کړي، بیا چې ایډیټ کړي د هغې نه وروسته یې راوړي فیسبوک کې اچوي. اوس انسټاګرام داسې یو کمپنۍ وه چې اړتیا نه ده چې ته د عکس یو ځای کې ایډیټ کړي، بیا پوسټ بل ځای کې کړي. په یو ځای کې ایډیټ کوي، په یو ځای کې پوسټ کوي، او ډېری خلک مینه لري چې تنها خپل عکسونه پوسټ کړي. پس انسټاګرام یوه ستونزه حل کړې وه. راغله د ده ځوان نه په $1 بلیون انسټاګرام واخیسته او نن د نړۍ تر ټولو ستره کمپنۍ ده. امازون تاسو وګورئ، د خلکو ستونزه حلوي. ته ضرورت نه لري په قطار کې ودرېږي، ته ضرورت نه لري وګرځې چې شی هم په کار دی چې شی نه، ته ضرورت نه لري بیا ټکسي ونیسي، کور ته یې راولي. آنلاین ګوري، ارزانه باکیفیته شی پروت دی، کلیک کوي راخلي. پس ستونزه یې حل کړې ځکه مشهوره شوی.
فیسبوک وګوره ستونزه یاد کړي، خلک په مصنوعي شکل سره وصل کړي ځکه مشهوره شوی. ټیک ټاک وګوره د خلکو انګزایټي او ډپریشن د کم وخت لپاره له منځه وړی دی ځکه بوم یو پیره مارکیټ ترلاسه کوي. پس کله چې تاسو کار کوئ وګورئ چې آیا ستاسو کار چې کوم دی د خلکو ستونزه حلوی شي، د خلکو ستونزه ټارګیټ کوی شي، وروسته د هغې تاسو کولی شئ پرمختګ وکړئ پکې. که چېرته تاسو پیسو پسې په داسې حالت کې چې سروس نه لرئ، د خلکو ستونزه نه حلېږي، فکر مه کوئ چې تاسو کامیابېدی شئ. بل د تاسو جنګ د پیسو دپاره نه دی. پیسې څه شي دپاره غواړئ؟ زه فکر نه کوم یو ځوان د پیسې یو کاغذ دی، یو بې ارزښته شی دی، اصلا هم په درد نه خوري. تاسو باید په دې پوه شئ. ځکه خوري ډاکټر صاحب نن سبا داسې وخت دی چې پیسې ونه لري څوک درته لور هم نه لري. نه زه فکر کوم همدغه ذهنیت دی چې موږ یې غریب ساتلي یو. پیسې په خپل ذات کې کاغذ دی. پیسې هیڅکله تاسو په درد نه خوري. که ته 18 بیلیونه ډالر په خپل کور کې ولري، یوازې کاغذ دی. تا ته خوشحالي نشي درکوی، تا ته مینه نشي درکوی، تا ته ځواک نشي درکوی، تا ته اړیکې نشي درکوی. د تاسو جنگ د ازادۍ دپاره دی، د فریډم دپاره دی، او په اوسنیو شرایطو کې تاسو خپله ازادي د پیسو په واسطه اخیستی شئ. پس اولویت پیسې نه دي، اولویت ازادي ده. کله چې موږ نه اولویتونه د یاده وځي، بیا موږ ګیر پاتې کیږو د غلام په شکل. ته یو سرمایهداره ګوري په میلیونهاو ډالر لري، ولې د خپل ژوند نه راضي نه دی، تشناب ته د تګ وخت نه لري. پس ته خو اوس په میلیونهاو ډالر جوړ کړي، اما خپله ازادي دې د لاسه ورکړي. زه یو ځوان لرم چې د پیسو دپاره کار کوي، 40 ساعته لګیا دی، پیسو کې درګیر دی، پیسې پیدا کړي، اما نور خوشحاله نه دی. ولې؟ چې دوی خلکو خپل اولویت د لاسه ورکړی. پس لومړي ګام کې ما تاسو ته وایي چې 63% خلک په خپله پیسه داره شوي، غریبې کورنۍ کې په خپله پیسه داره شوي. په دوم برخه کې مې درته وایي چې ځکه پیسه داره شوي چې دوی پیسو پسې منډې نه وهي، چون د دوی دپاره اولویت د ستونزو حل کول دي. دریم پړاو کې مې درته ویلی چې دوی ته معلومه ده چې پیسې مهمې نه دي، ازادي مهمه ده، ځکه د ژوند نه خوشحاله دي. جاف بیزوس ته وګوره، وروسته د دې چې میلیونر شوی دی. بل ګیټس کله چې میلیونر کېږي، ځي ځان ته چې دی په یو جزیره کې ځمکه اخلي، په هغې ځمکه کې دیکاني کوي. د همدې دپاره مطلب بیلیونر شو چې دیکاني وکړي. پس د ما د یو دیکان ژوند او د یو بیلیونر ژوند مساوي دی، چون هغه چې کله پیسې پیدا کړي، نور د عصري زندګۍ نه پښیمانه دی، نور د لګژري ژوند نه پښیمانه دی، اوس هغه ته دیکاني خوند ورکوي. پس تاسو اولویت استقلالیت دی، پیسې نه دي. داسې نه شي چې ته میلیونر شي او سبا ته داسې یو میلیونر اوسې چې د باندې تلی نه شي، داسې یو میلیونر اوسې چې ټول ژوند د جلسو کې تېرېږي، داسې یو میلیونر اوسې چې ټول ژوند د کمپیوټر تر شا تېرېږي. پس دا اصل باید په یاد وساتئ. او یو وروستی خبره کوم، بیا اصلي موضوع ته راځم، چون اصلي موضوع موږ نه پاتې ده. یو شي ته پام وکړئ، که زه د نارنجو یو دانه راواخلم او دا وزبیخم، ورنه به د څه شي جوس راوځي؟ د نارنجو. که زه د مړۍ یو مړه راواخلم وزبیخم، د مړۍ جوس ترې نه راوځي. پس کله چې تاسو د پیسه داره کېدو په اړه فکر کوئ، لومړنی فکر باید ستاسو دی چې ولې غواړم پیسه داره شم. اوس جواب دا دی د دې دپاره چې استقلالیت ترلاسه کړم. څنګه غواړم پیسه داره شم؟ باید د خلکو ستونزه حل کړم. آیا امکان لري چې د غریبې کورنۍ نه پیسه داره شم؟ هو، 63% خلک په نړۍ کې چې بیلیونران دي په خپله جوړ شوي. پس دا 3 قوانین خو انشاءالله په یاد پاتې کیږي. ولې غواړم پیسه داره شم؟ د استقلالیت دپاره، نه د دې دپاره چې کاغذونه پراته یو زه پکې ګیر شم. صحیح. څنګه غواړم پیسه داره شم؟ پیسو پسې منډې نه وم، ستونزه غواړم حل کړم. او امکان لري د غریبې کورنۍ سړی پیسه داره شي؟ هو، 63% خلک غریب اوس پیسه داره دي. اوس راځو اصلي موضوع ته چې څنګه خیر پیسه داره شو. تاسو 4 لارې لرئ چې پیسه داره شئ. اول، خپل وخت باید خرڅ کړئ، او دا تر ټولو بده طریقه ده د پیسه داره کېدو دپاره. هغوی چې ټایم سیلینګ کوي یا خپل وخت خرڅوي، دوی تر ټولو احمق خلک دي، ځکه د دوی پیسه داره کېدل امکان لري، ولې په هغه سن کې چې دوی 45 کلني، نور سر کل دی، نور سترګې کار نه کوي، نور نشي کوی دوام واده وکړي، نور به لوکس موټر لري، ولې ملا به یې درد کوي، غټه خېټه به یي. ښه دا کوم خلک دي؟ هغه خلک چې فکر کوي باید د وظیفې له لارې پیسه داره شي. ته په وظیفه کې خپل وخت خرڅوي، په بدل کې تا ته پیسې درکوي. مثلا ته چې کله کوم وظیفې ته ځې، اولنی وخت یا اولنی اصل چې لري وخت درته ښایي. اتونه تر 5 پورې به راځې. وخت ته د بانک کې وګوره، یو باډیګارډ چې ولاړ دی، دا خپل وخت خرڅوي.
په بانک باندې څوک حمله نه کوي، تر اوسه هم نه ده کړې، اما دا خپل وخت خرڅوي. ته وګوره یو مامور چې په دولت کې کار کوي دا خپل وخت خرڅوي، او متاسفانه 95% افغانان همدا فکر لري چې که غواړي پیسه دار شي باید وظیفه ولري، کوم چې د وخت خرڅول دي. ځکه خو دوی نه پیسه داره کېږي، ځکه خو موږ په افغانستان کې میلیونران او بیلیونران ډېر کم لرو. چون هر یو ځوان ته ووایي، 2% ځوانانو ته ووایي، یو ځوان ته وایي ورته راشه ما سره شخصي تجارت وکړه، یو ځوان ته وایي راشه زه تا ته 2000 روپۍ په میاشت کې درکوم ما سره وظیفه وکړه، کوم یو پک کوي؟ دغه 2000 روپۍ 2000 روپۍ. چون ذهنیت زموږ غریب جوړ شوی، چون موږ یې همداسې سیستماتیکه مخته کړي یو. زه ډېر ځوانان لرم ورته وایم راشه ما سره شخصي تجارت کې فیصدي کې شریک شه. نه ډاکټر صاحب یو 6000 روپۍ نه چې 3000 روپۍ معاش هم راکړې زه سره خوشحاله یم، فقط 3 وخته ډوډۍ راکړه 3000 روپۍ معاش راکړه. دوی خپل وخت خرڅوي. وخت تر ټولو با ارزښته شی دی. زه هر شی خرڅولی شم، خپل وخت باید خرڅ نه کړم، ځکه که زما وخت زه خرڅوم شاید زه میلیونر شم، زما د میلیونر کېدو چانس 2% دی. ځکه زه باید شیطان اوسم، زه باید دوه مخی اوسم، زه باید کندې وکنم، زه باید چاپلوس اوسم تر څو د رئیس زړه لاسته راوړم، مخته لاړ شم، د هغې کمپنۍ کې به نهایت CEO شم، او کله چې زه CEO شم زه پیسې پیدا کړم خو زه به نور زوړ وم. دا د وخت خرڅول دي. پس لومړی اصل که چېرته غواړئ تاسو پیسې لاسته راوړئ وخت خرڅ کړئ. اوس د ځوان ځان نه پوښتنه وکړي که په ابتدا کې په لومړیو 2 کلونو کې دا وغواړي چې خپل وخت خرڅ کړي مشکل نشته، اما چېرته دا ډیره مهمه خبره ده. که چیرته ماته یو څوک ووایي چې شکیب ته راشه د یو رستورانت مدیر شه، زما دې مثال ته ښه پام وکړئ چون ستاسو ژوند بدلوی شي. که چیرته ماته یو څوک ووایي چې راشه شکیب زما د رستورانت مثلا د برګ رستورانت مدیر شه او زه تاته معاش درکوم $1200، او یو بل ځای کې راته یو بل نفر ووایي چې نه په دوبۍ کې یو 5 سټار هوټل دی او زه غواړم چې ته هلته تشنابونه پاک کړې او زه تاته درکوم $100، پوهېږې زه کوم یو ټاکم؟ دوم یو دوبۍ. زه خو خپل وخت خرڅوم، اما هغه 5 ستوري هوټل دی، هغلته کیدای شي ایلن ماسک راشي، هغلته کیدای شي انډریو ټیټ راشي، هلته کیدای شي مارک راشي، هلته کیدای شي رونالډو راشي، هلته کیدای شي ډونالډ ټرمپ راشي. او د دوی سره کتل یا د دوی د لرې نه تعقیبول، د دوی د ملاقاتونو کتل، د دوی د میټینګونو فکس کول، او په ټوله کې پوهېدل چې د پیسهدارو ژوند څنګه کار کوي ما ته مهم دی نسبت دې ته چې زه برګ رستورانت کې کینم داسې یو ځای ته چې تر ټولو پیسهداره پکې شاید داسې یو نفر چې $1,00,000 په بانک کې ولري. پس که تاسو خپل وخت خرڅوئ په داسې ځای کې خرڅ کوئ چې په هغې ځای کې تاسو د ځان نه مشهوره، د ځان نه پیسهداره او د ځان نه اکاډمیک خلک وګورئ، نه داسې ځای کې چې هلته تاسو وخت خرڅېږي اما تاسو هېڅ پرمختګ نشئ کوئ. زه یو هلک درته مثال درکوم، اوس په نړۍ کې بیلیونر دی، ځوان هلک دی او د بیټکوین په راتلو سره د سرمایه ګذاري وکړه، اوس میلیونر دی. د په یو داسې رستورانت په امریکا کې کار کوي چې 6 ستوری دی او د هغې رستورانت ته پیسې ورکولې چې دی ګرسون اوسي. جالبه دا ده چې یو ځل د جیف بیزوس سره لیدلی د قهوه په ورکولو وخت کې، او کله چې میټینګ خلاص شوی دی جیف بیزوس ته ور شوي چې تا پیمنټ شوی دی، ویلې چا کړی؟ همدغه نفر چې رستورانت کې ګارسون و. وایي یو ګارسون زما پیمنټ کړی، زما کارت ورکوي، زه غواړم د سره وګورم. اوس نو ته جیف بیزو سره ګورې چون تا د قهوې پیسې ورکړي او یې ګارسون. جیف ورته ویلې چې څنګه چل دی تا څنګه قهوه ورکړې؟ ویلې زه یو غریبې کورنۍ نه یم، ما $10,000 قرض کړي او زما قصد فقط همدا و چې تا سره وګورم، او زه هیڅ هم پښیمانه نه یم چې ما د همدې قرض کې د ټول عمر تېر کړم چون تا سره لیدل هر څه. جیف بیزوس ورته ویلې داسې نه کېږي، $3,00,000 یې ورکړي، ورته ویلې بیټکوینس کې شیار که وګوره چې ته څه کوی شي. په یو کال کې هلک بیلیونر دی. پس تاسو خپل وخت که خرڅوئ چیرته یې خرڅوئ، په کوم محیط کې خرڅوئ، دا ډیره زیاته مهمه خبره ده. په ټوله کې د وخت خرڅولو په برخه زه وایم مه خرڅوئ خپل وخت، نورې لارې شته چې تاسو پیسې لاسته راوړئ، اما که یې خرڅوئ په هوښیار شکل یې خرڅ کړئ. زه خپل وخت خرڅوم په یو کمپنۍ کې د میډیا د رسنیو په کمپنۍ کې. هغه کمپنۍ په افغانستان کې لومړی مقام لري. کله که زه د دې کمپنۍ نه ووتم او بیا لاړ شم میډیا ته، په هیڅ داسې میډیا کې خپل وخت نه خرڅوم چې هغه ټاپ نه وي. زه په افغانستان کې تر ټولو سترې کمپنۍ کې کار کوم د میډیا په برخه کې، تر ټولو عالی او فوق العاده. ولې؟ چون زه هلته خپل رئیس نه ډېر څه زده کوم. ما مخکې ویلې اکثریت ځوانان د دې د خاطر خپل هدف ته نسي رسېدی چې لومړی باور په دې نه لري چې یو انسان په خپله کوی شي میلیونر شي. دوی فکر کوي چې هر انسان یو نفر لري. په دې حالت کې چې زه هېڅوک نه لرم،
شخصا زه ورور نه لرم چې مایامي کې، زما پلار اوس په اخیستن کې نه ده چې مایامي کې، زه داسې کاکاګان نه لرم چې ما فاینانشلي سپورټ کې، زه داسې ماماګان نه لرم چې ما فاینانشلي سپورټ کې. پرته زما د خدای نه بل هیڅوک نشته چې ما سپورټ کړي، او زه فقط باید مطالعه وکړم او ځان خپله عیار او آماده کړم هغه څه ته چې زه غواړم په لاس کې ولرم. او زموږ اکثریت فکر کوي چې که چېرته خپل وخت مونږ خرڅ کړو نو مونږ کولی شو چې میلیونر شو، او دا د حل لاره نه ده. ستاسو د وخت په خرڅولو کولی شئ تاسو پیسه داره شئ، کولی شئ تاسو میلیونر شئ، اما هغې وخت کې به ډېر زیات زاړه وئ. هغه خلک چې خپل وخت خرڅوي فقط دومره کوي چې وی خوري او وی څکي، او ما د وخت د خرڅولو مثال مخکې درکړه. نو که چېرته تاسو خپل وخت هم خرڅوئ په داسې یو ځای کې خرڅ کړئ چې هغې ځای کې تاسو وشئ کولای د سترو خلکو سره وګورئ او هغو تاسو ته د پیسو لوبه وښیي. دوم لاره چې کولی شي تاسو پیسه داره کړي یا کولی شي د هغې په واسطه پیسې لاسته راوړئ، هغه د معلوماتو خرڅول دي. او هغه خلک چې معلومات خرڅوي دوی بهتره دي د هغه خلکو نه چې خپل وخت خرڅوي. دغه اوس زه ناست یم د تا سره خبرې کوم، دا په اصل کې د معلوماتو خرڅول دي. زه یو ځلې دا خپرونه ډکوم او یو ځلې اپلوډوم، اما دا 3 کاله وروسته م یو ځوان ګوري، پس زه یو ځلې خپل معلومات خرڅوم کوم چې بار بار ماته عاید کوي، بار بار ماته پیسې راوړي، او دا تر ټولو ښه طریقه ده. او ستاسو هر یو مهارت لرئ چې کولی شئ د هغې مهارت په واسطه تاسو معلومات خرڅ کړئ او پیسه داره شئ. زه یو مثال در کوم او دا ډېر جالبه مثال دی، ورته غوږ شئ. زما یو ملګری دی، زه یې نوم نه اخلم، د نه پوهېږم فور په نوم یو شارناو کې یو جیم دی د زیبایي اندام، او ډېر پروفیشنل ډېر ستر جیم دی، په نړیواله سطح سرټیفیکیټ لري. دی هلته چې دی ښوونکی و، د به خلکو ته ټریننګ ورکوه، هم شخصي ټرینر و هم عمومي ټرینر و، او د ده ښه معاش و، تقریبا $200 معاش یې درلوده. د اسلامي امارت په راتګ سره هغه جیم له منځه لاړو. A4A دی، نه پوهېږم څه شی دی، اما یو څو ځلې زه ورته لاړ یم، نړیوال ځای و. او نور ده ته ویلې چې موږ نشو کولی ځکه خلک کم دي او پیمنټ د تا ته نشو کوی، دا رابندو، دغه څانګه بیخي د افغانستان نه بندو. اوس نو دا بیکاره دی، غټ اندام لري، زیبایي اندام کې کار کوي او د ډېرو ملګرو سره ناست دی. بالاخره په تنګ راځي، ما ته راځي او موږ سره ناست یو، ما ته وایي چې شکیب زه په تنګ راغلی یم، زه یوازې خپل مصرف نشم نور ادا کولی، حتی خپله نشم تللی یو جیم ته چې پیسې ورکړم چې زه خپل تمرین وکړم، ځکه اندام مې ورځ تر بلې خرابېږي، زه باید څه وکړم. ما ورته ویلې ته پوهېږې چې موږ څنګه پیسې لاسته راوړی شو؟ ویې ویلې نه، ما تر اوسه پورې تا خپل وخت خرڅوه، اوس خپل معلومات خرڅ کړه. څنګه خپل معلومات خرڅ کړم؟ آنلاین خلک لري ملګري، و ډېر همدا اوس مې شاګردان راته په وټساپ کې زنګ وایي چې استاد څنګه کېږي، موږ ته ټریننګ راکوي که نه؟ کور کې وسایل لرې؟ نه یې لرم. وایخله 10,000 روپیو وسایل مې ورته واخیسته، سړی راغی، اوس آنلاین کینی ویډیوګانې جوړوي، د بازو حرکت داسې وکئ، د سینې حرکت داسې وکئ، د ملا حرکت داسې وکئ، د پښې حرکت داسې وکئ. دا ویډیوګانې موږ ورته ایډیټ کړې، پوره یو مکمل د زیبایي اندام کورس مو ورته جوړ کړه. دا کورس ته مو یو ویب سایټ جوړ کړه، ویب سایټ کې مو اپلوډ کړی. اوس د هر شاګرد د ده کورس په $45 په میاشت کې اخلي، پریمیم. د ده عاید د ده د ورځې نه ډېر دي، خپل ارامه ناست دی، بیکاره. هر میاشت کې حداقل 40-50 شاګردانو د کورس اخیستی په پیسو، او ده ته پیسې راځي او دی ارامه ناست دی. پس د معلوماتو خرڅول په دې شکل باندې کار کوي. یو ډاکټر دی، طب وایي 2 کاله، د 2 کالو نه وروسته نور ارامه ناست دی، مریض راځي فقط خپل معلومات خرڅوي. ولا ډاکټر صاحب معده مې درد کوي، صحیح ده، پرستامول ولیکي واخله. ډاکټر نور څه زحمت وباسي؟ دا د معلوماتو خرڅول دي. پس زه فکر کوم بهترینه لاره د پیسو د پیدا کولو دپاره د معلوماتو خرڅول دي. هر ځوان د ځان نه پوښتنه وکړي چې زه په څه شي کې استعداد لرم او هغه څنګه خلکو ته وړاندې کولی شم. هغه د خلکو ته وړاندې کې خلک اخلي. هر ځوان یو برخه کې استعداد لري. کرکټر یې راشه د کرکټ په اړه معلومات ورکړه، فوټبالر یې د فوټبال په اړه معلومات ورکړه، ډاکټر یې د طب په اړه معلومات ورکړه. زه دا اوس خپل معلومات خرڅوم او د دې معلوماتو په اساس پیسې لاسته راوړم. زه ډاکټر یم، عقلي و عصبي ډاکټر یم، او زما برخه دا ده چې د انسان ماغزه د شیطان د حملو نه وساتم. او زه دا کار په شدت سره په معاینه خانه کې کوم، اما د معاینه خانې نه دلته ځکه بهتره ده کومه خبره چې زه هره ورځ خپل مریض ته کوم هغه یو ځلې په یو ویډیو کې کوم، او دا ویډیو کولی شي د ما هره ورځ سلګونه مریضان تداوي کړي، پرته د دې چې زما وخت ضایع شوی اما ماته عاید راځي. پس معلومات خرڅ کړئ، دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. دریمه برخه کې تاسو کولی شئ سرویس ورکړئ یا پروډکټ ورکړئ.
اوله لاره دا وه چې تاسو خپل وخت خرڅ کړئ، دومه لاره دا وه چې تاسو خپل معلومات خرڅ کړئ، دریمه لاره دا ده چې تاسو باید یو خدمات ولرئ یا هم یو پروډکټ ولرئ. مثلا زه خدماتو په برخه کې وایم، زه یو کلینیک لرم او د کلینیک کې د خلکو تداوی کیږي، د دې لارې نه پیسې راوړم، ما پیسې راخیستې دي، انویسټ کړې مې دي په یو کلینیک باندې، هلته یو خدمات ورکوم، د خدماتو په بدل کې زه پیسې لاسته راوړم. یا یو پروډکټ لرم، مثلا په کرونا کې ټول کارونه بند و او زه په کور کې وم، ماته ویلي و چې ته باید د یو میاشتې دپاره په کور کې قید اوسې، او دا ډېره سخته خبره ده چې ته شکیب په کور کې قید کې په یو اتاق کې پرته دی چې کوم کار وکړي. زما زړه تنګ و، یو 3 ورځې مې پبجي گیم ووهه، 3 ورځې وروسته لاړم یوټیوب ته او مې غوښتل چې یو پروډکټ جوړ کړم. په هغې پروډکټ کې زه د نتجنکس د کمپنۍ سره معرفي شوم چې دوی وچه میوه سره مکس کوله، پوډر یې ترېنه جوړول او دا پوډر یې بیا بیرته په خلکو خرڅول. ما دفعتاً یو کمپنۍ جوړه کړه په 15 ورځو کې د کور دننه. زنګ مې وه سټیکر جوړ کړئ، زنګ مې وه بوتلونه جوړ کړئ، زنګ مې وه کوتۍ جوړ کړئ، نور مې چې دا وچه میوه راواخیسته، یو ماشین مې ورته د چین نه راوړو، د دې وچې میوې پوډر مې راویسته، په دې پوډرو کې یو رقم ګولۍ په کار و چې باید واچوي چې دا خرابه نه شي، هغه ګولۍ مې پکې واچوله، پکینګ مو جوړ کړه. په کرونا کې ما هغه پوډر د دې په نوم خرڅ کړه چې د کرونا علاج کوي. په داسې حالت کې چې د کرونا علاج نه کوو بلکې د تاسو ایمني سیستم چې دی ځواکمنو، یعنی په یو نحوې د کرونا نه تاسو را بچولی. اما زمونږ د خلکو سواد کم دی، ته نشي کولی ورته ووایې چې ما تا ته وچه میوه د پوډرو په شکل جوړه کړې او دا ستا د وجود ایمني سیستم قوي کوي، نو ته یې واخله نه یې اخلي. پس مونږ ورته ویل چې دا د کرونا علاج کوي، سمپل، او هغه ښه ډېر خرڅ شوه او مونږ په هغې کې ښه ګټه وکړه. نو ته باید پروډکټ یا تولید ورکړي. اوس دا 3 برخو باندې چې کله پوه شوې، که ته هوښیار اوسې او ماسټر مایند اوسې، پوهېږي څه کوي، د دې 3 برخو نه استفاده کوي او میلیونر کېږي. څه معنا؟ معنا دا چې ته یوه کمپنۍ جوړوي چې په هغې کې یو ځوان چې خپل وخت خرڅوي ته پیسې ورکوي، یو ځوان چې خپل معلومات خرڅوي ته پیسې ورکوي، او د دې ځوان نه چې خپل وخت خرڅوي او د دې ځوان نه چې خپل معلومات خرڅوي ته یو سروس جوړوي، او دا سروس په خپل نوم خرڅوي او ته پیسې لاسته راوړي. اکثره پیسه داره پوهېږي موږ سره څه رقم لوبه کوي، دغه سروسونه یې رامنځته کړي. مثلا ګوري چې شکیب یو ښه ډاکټر دی او په یوټیوب کې کار ښه صحیح روان دی او ښه صحیح بحث کوي او ښې ډېرې خبرې کوي او دا خپل معلومات خرڅوي، او که داسې دوام ورکړي سبا ته دا میلیونر کېږي. یو کمپنۍ والا ورته زنګ وایي، سلام شکیب، یوټیوب دې پرېږده، ګټه نه لري، څه کوي چې په هغې کې ټوله ورځ لګیې خبرې کوي، راشه ما سره په تلویزیون کې کار وکړه. شکیب زی په معاش باندې کار شروع کوي. اوس د معلوماتو د خرڅولو په ځای یو سټپ بیرته شاته راغی، خپل وخت خرڅوي، او دا وخت چاته خرڅوي؟ هغه فرد ته چې د ده په استعداد باندې تجارت کوي. په ځوانان دې فکر وکړي چې څومره قرباني شوي دي د دې پلان او د دې جال، او دوی په کوم ځای کې دي؟ خپل وخت خرڅوي، خپل معلومات خرڅوي، خپله سروس لري، خپله پروډکټ لري، یا نه ماسټر مایند دی، دا ټول کنټرولوي، فقط ناست دی، پیسې غواړي. دا باید تاسو تصمیم ونیسئ. خپل وخت خرڅوي، خپل معلومات خرڅوي، سروس لري، یا ستونزې حل کوی شي نه شي حل کوی، بیرته باید تاسو ټولو هغه اصولو ته وګورئ. اوس چې ته هر کله تجارت شروع کوئ ځوانه، زه تا ته وایم ته باید اول په دې فکر وکړئ چې دا تجارت دی داسې دی چې ته پکې خپل وخت خرڅوي. که پکې خپل وخت خرڅوي نو دا تجارت نه دی، ته نوکر یې، ته خپل وخت ضایع کوي، یو نفر په بدل کې پیسې درکوي. پکې خپل معلومات خرڅوي، که پکې خپل معلومات خرڅوي بهتره دی د دې نه چې خپل وخت ضایع کوي. یا سروس لري، پروډکټ لري، که ته خدمات لري یا کوم پروډکټ لري، نو آیا دا ستا پروډکټ چې کوم دی د خلکو ستونزې حلوی شي؟ داسې یو شی دی چې پکې د خلکو ستونزې حل شي. که پکې د خلکو ستونزې حلېږي نو ته خپله مخ ته ځې. اوس داسې نه چې موږ امازون لرو او ته یو بل امازون جوړ کړې، ته نشي کولی د امازون سره مقابله وکړې. موږ فیسبوک لرو، ته یو بل شی جوړ کړې د مخبوک بنو، هغه نتیجه نه ورکوي. ته باید داسې یو شی رامنځته کړې چې په واقعیت کې چا نه یې جوړ کړی او هغه د خلکو ستونزې حل کړي. که چېرته ته داسې یو پروډکټ لرې چې هغه د خلکو ستونزې حلوي، نور تا ته د خلکو نظر مهم نه دی، اصلا تا ته د خلکو نظر مهم نه دی. زه یو مثال در کوم. په خوږیاڼو کې یو ځوان راپورته شو، په جنسي برخه کې کانډوم، هغه تابلیتونه چې جنسي تقویې کې کار کوي، ویلی چې اکثرا خلک شکایت کوي، څوک وایي چې زما جنسي آله نه درېږي، څوک وایي چې والا زه زر ارضا کېږم، څوک وایي والا د ما نه مې ښځه حامله شوه، پیسې نه لرم، اوس به د دې ماشوم څنګه کېږي. ویلی ده چې مشکل شته، جنسي برخه کې مشکل شته، جنسي پروډکټ دلته نشته. د کابل نه ماته زنګ واچو، ډاکټر دغلته ستونزه شته. ما ورته ویلې راشه دلته هوټل پروان نه چې د پروډکټ بار که خرڅوئ.
هوټل پروان نه پروډکټ بار کړه، دا پروډکټ خرڅول په جمهوریت کې په یو کال کې سړي 3 موټره واخیست. هغې چا سره مشوره ونه کړه چې څنګه لاړه، پروډکټ لري، دواخانه لري، یو بل ملګری دی ناست دی دواخانه کې، یو بابا راځي وایي چې والله زویه د درد ګولۍ راکړه. دا بابا ته وایي چې بابا څنګه چل دی، شپې خو کور ته ځې، داسې یو دوا مې راوړې. او ورته 2-3 کنځلې کوي، سپي زویه چندان سړی نه یې، څه فکر کوي زه داسې دوا اخلم، لاړ شي بېرته خپل لمسی راولېږي، هغه هلک ته وایي چې هشی خوره، دی خرڅ کړي د 10 روپیو تابلیت په 1.5 ولې چون ضرورت دی. پس تاسو وګورئ هر تجارت چې شروع کوئ اړتیا وګورئ. زموږ ستونزه چیرې ده؟ ټولو یوټیوبونه جوړ کړه، زه یوټیوب جوړوم. راشد خان کرکټ کې نن لوبه وګټله، زه غواړم کرکټر شم. نه، اړتیا نه ګورو، ضرورت وګورئ که غواړئ کامیابه شئ. پرته د شکه جنسي برخه کې دواګانو خوړلو زه هم طرفدار نه یم. په ټوله کې زما موخه دا ده که چېرته تاسو وګورئ چې په یو برخه کې ستونزه ده او د هغې ستونزې د حل دپاره تاسو یو اقدام وکئ، پیسې په خپله راځي. ولې که مو چېرته نیت دی چې تاسو پیسو ته کار وکئ او د خلکو ستونزې ته اولویت ورنه کوئ، تاسو پیسه داره کیدی نه شئ. زه یو مثال درکوم، زه د یو عقلي و عصبي ډاکټر په توګه کله چې زه خپلې معاینه خانې ته ځم، زما ټول کوشش دی چې زما هر مریض راځي باید ستونزه حل شي. زه یو 1.5 ساعت کار کوم، نیم ساعت خپل ناروغ ته وخت ورکوم او په دې 1.5 ساعت کې زما ټوله موخه دی چې زه باید د مریض ستونزه حل کړم. او کله چې د کوم مریض په ستونزې نه پوهېږم هغه ته وایم چې وروره زه پوه نه شم، ته بلې هفتې ته راشه، فیس درنه نه اخلم، اما زه باید مطالعه وکړم. اوس دغه باورسازي او اعتماد سازي، چون ماته اولویت د مریضانو د ستونزې حل کول دي. کله چې ماته مریضان راځي، یو مریض راځي او دغه ستونزه واقعا لیږي، هغه مریض ماته 10 نور مریضه پیدا کوي او 10 نورو ته وایي چې ما یو ډاکټر ولید، ډېر نیک انسان دی، ما سره خبرې وکړې، ستونزه مې حل شوه، تاسو هم ورشئ. ولې که چېرته زما موخه د نورو ډاکټرانو غوندې چې په یوه ورځ کې 50 مریضه وګورم او فقط پیسې چاپ کم، سمه ده، په اول کې به خلک بې سواده نه پوهېږي، اما آهسته آهسته خلک هوښیارېږي، آهسته آهسته خلک پیژني چې څوک تجار دی څوک ډاکټر دی، نو هغوی بیا تاسو ته راتګ بندوي. تاسو او 2 ډاکټران عمرن د هغې پیسو نه چې دی ګټه نشي اخیستی. زه په خپلې معاینه خانه کې فرض وکړئ که 3 مریضه ګورم، هغه کومې پیسو نه چې زه څه رقم ګټه اخیستی شم، هغه ډاکټر چې د تجارت په نیت کوي هغه ترېنه ګټه نشي اخیستی. بس اولویت باید د پیسو پیدا کول نه وي که غواړئ پیسه داره شئ، اولویت باید دا وي چې تاسو ستونزه حل کړئ. مونږ چا سره د ضعیفه مغز د تقویې لپاره مرسته نه کوو. مونږ سپین ماموریت جوړوو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه، ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو. سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکهاو هغه ځوانان چې ناهیلي ناامید او لوارو کې دي دوی ته لار ښایي. د آنلاین لارې موږ دوی ته سروس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي. دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي. ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو. نو که چېرته غواړئ ناهیلي ځوانان، هغوی چې ژور خفګان لري، هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي، یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ. نه دا چې یوازې کومک ورته وکئ د 1 یا 2 ورځو دپاره، بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي. نو کولی شئ را سره په اړیکه شئ. البته دا وټساپ شمېره یوازې د هغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي. ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري. مننه.